बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम د کور ډرایو یوټیوب چینل درنو لیدونکو افغانستان د 102 منډو هدف ټاکلی په لومړي اور کې فضل حق فاروقي پر وړاندې 12 منډې راکړه 3 ورځې د ټیم صفر لارښه ترسره شوې او اوس ګورو چې مجیب الرحمن توپچونې لپاره انتخاب شوی دی تر څو د توپچونه ترسره کړي د افغانستان لپاره 14 منډې نیوزیلینډ لري له ځان سره لا هم مجیب بالینګ کې مصروفه دلته توپ ترسره کوي ولوبید د لونګان په طرف د یوې منډې موقعیت او په ارامۍ سره منډه ترلاسه کړه دلته منډه هم پورته کېږي د څوارلسو ته دوی منډې ورسېدې یو ځل بیا مجیب الرحمن د خپل دریم توپ ترسره کوي بولډ آوټ وکټ راغله خطرناکه پلیر فینال یعنې له مخې پورته کړ دلته د مجیب بال څه جادو له ځانه ښایي څومره بهترینه توپ اچونه سیده توپ د میډل سټمپ باندې ورځي او لوبغاړی د توپ په لوبولو کې پاتې راغی غوښتل چې دغه توپ پول کړي د میډ وکټ په طرف باندې کراس لاړ او هلته بیا مجیب خپل کار ډېر په ښه شان سره ترسره کوي ډېره په زړه پورې توپ اچونه څومره د مجیب دغه بال ډایرکټ سیده د سټمپ په لور ورځي او د فینالین مهمه وکټ له مخې پورته کړله لومړنۍ بریا د افغانستان لپاره افغانستان ته په دغه سیالۍ کې بریا ډېره زیاته مهمه ده ځکه شروع د دغې جام شروع د ورلډ کپ باید افغان لوبډله په بریا سره وکړي تر څو وشي کول افغانستان په نړیوال جام کې راتلونکو سیالیو کې هم ښه ولوبېږي او یو ځل بیا د سیمي فاینل پړاو ته لار پیدا کړې او فاینل کې هم بیا لوبېدنه ترسره کړې او افغانستان د لومړي ځل لپاره یو تاریخ جوړ کړي مجیب بریالی دی په خپلو 3 توپونو کې وکټ یې ترلاسه کړله بیا هم ریچارډ رویندرا راځي چپلاسې بیټر نوی توپ وهونکی دی په چپلاس توپ وهنه ترسره کوي پر وړاندې مجیب الرحمن د بولینګ لپاره مدګي نیسي اکسلریشن 9% کنټرول 8 پاور بیا د نوموړي هم 8% دی ګورو چې د بس ډول لوبېږي لومړی توپ دلته بولډ آوټ بیک ټو بیک وکټس پرله پسې وکټ یې واه مجیب سرخوږی جوړېږي د نیوزیلینډ د لوبډلې بیټرانو پر وړاندې څه کوي نوموړی دلته په دغه موقع کې دویمه وکټ نه چې ترلاسه کوي هېڅ نه پوهېږي ریچارډ رویندرا چې څه وکړي د مجیب پر وړاندې او هغه خپله وکټ د بولډ آوټ په صورت کې له لاسه ورکړه کیرم بال سیده توپ د میډل سټمپ باندې ورځي او وکټ ترلاسه کوي مجیب الرحمن بهترینه بال ترسره کړ دلته نوموړی خوښي د نوموړي وګورو چې څومره زیاته ده او ځای هم ده چې خوښي باید وکړي تاسې هم در سره لایب شریک کوئ ملګرو فیسبوک کې همداشان ګروپونه لرئ هغې شریک کړئ هغه ملګري افغانان چې د دغې لایب څخه خبر نه دي ځکه افغانستان او د نیوزیلینډ ترمنځ ډېره مهمه لوبه ده نو هیله کوم له تاسو څخه چې تاسې دغه لایب در سره شیر کړئ شریک یې کړئ د ملګرو سره تر څو هغې هم وکولی شي چې دغه لایب را سره تعقیب کړي او وی ګورئ که یوټیوب چینل مو نوي سبسکرایب کړئ یوټیوب چینل در سره هم سبسکرایب کړئ ډېره مننه له تاسو څخه افغانستان د بریا په هیله باندې د 102 منډو هدف ټاکل شوی دی نن ګلبدین نایب واقعا په زړه پورې لوبه ترسره کړله د فندوسیزه جوړه کړله او هغه بیا خپلو خبرو کې یادونه هم وکړه چې په ما باندې اعتماد شوی دی نو هغه اعتماد مې پر ځای کړ او واقعا نن یې بهترینه توپوهنه ترسره کړله ګورو چې نوی بیټر بیا راځي ګلین فیلپس دی هم یو خطرناکه لوبغاړی دی خو په دې کې چې افغانستان د دغه لوبغاړي وکټ هم ترلاسه کړي مجیب په هیټریک دی دلته توپ لوړ دی او څه بېکاره کپټنسي راشد دلته په کار په شاټ لیګ کې باید یو فیلډر اخیستی وی تر څو مجیب هیټریک ترسره کړی وی شاټ لیګ کې دلته کیچ و فیلټر ډېر ضرور په شاټ لیګ کې لیګ بریک ترسره کړ نوموړي او
خو راشد بیا دلته شاټ لیګ کې فیلډر نه واخیسته که چېرته په شاټ لیګ کې فیلډر ولاړ وی د هغه لاس ته دغه توپ رسېده او کیچ یې ترلاسه کوی شو. ګوره بیا هم بهترینه بال بیټ کېږي نوموړی د منډې چانس نشته پرله پسې ډاټ توپونه راځي د منډې فرصت موقع نشته چې ترلاسه یې کړي. څومره ښه ځای سره توپ اچونه کوي اروپای ته رسېږي بازي 2 منډې په دغه اور کې راغللې او همدا شان 2 وکټې هم ترلاسه کړي مجیب. مجیب الرحمن څه بهترینه بال ترسره کړ څومره ښه توپه اچونه د نوموړي له اړخه ترسره کېږي او بډیا لري چې وکټ ترلاسه کړي. ډېره ډېره مننه له تاسو څخه چې راسره مل یاست او زموږ بلتیا کوئ د دغه لایو په تعقیبول. عظمت الله عمرزی د توپ اچونې لپاره انتخابیږي. ګورو چې عظمت به په توپ اچونه کې څه ډول مخته ځي په دغه مهمه سیالۍ کې چې افغانستان 88% کنټرول 88% بیا تریت د سوینګ هغه د بالینګ ویریشن کو ګورو ډېر په زړه پورې دی په نوي توپ باندې ډېر ګټور ثابتېږي. پر وړاندې بیا ټیم سپورټ توپوهنه کوي چا چې 14 منډې جوړ کړي یارډ کټ لاین سره شروع په میډ اپ کې راشد خان ارمان خپله دغه توپ فیل کړ د منډې فرصت موقع نشته چې ترلاسه یې کړي. دغه وکټې چې مجیب ترلاسه کړلې بولډ آوټ دواړه بیټران هیڅ پوه نه شو د مجیب پر وړاندې په توپوهنه کې یو له مخې پورته کړه. شروع دغسې په کار وه دغسې بهترینه سټارټ آغاز د افغان لوبډلې لپاره په کار و تر څو وشي کولی چې همدغسې د نیوزیلینډ د لوبډلې په توپوهونکو باندې پریشر واچوي دوی پر وړاندې ازل توپ نه بول کېږي پول کړ میډ وکټ ته فیلډر د بال مخه کوي ګورو سیده قتل ناکامه نوموړی دلته توپ مخه نشي راګرځولی او په هلته بونډرۍ بهر 4 منډۍ دلته ترلاسه کوي د نیوزیلینډ لوبډله 18 ترې 2 منډې پورته کېږي. د عظمت پر وړاندې دلته لږ څه مخکې شاټ دغه توپ ترسره کړ هغه هم پول کړ د ډیپ میډ وکټ په طرف باندې سکویر لیګ نه صدق ډېره هڅه وکړه په وروستیو کې توپ د نوموړي څخه وزي بونډرۍ په طرف باندې ډېره هڅه یې کړې ده خو بریالی نه شو چې توپ راوګرځوي. ټیم سپورټ د یو خطرناکه لوبغاړی دی ټاپ آرډر لوبغاړی دی 4مه څلوریزه ده چې پر افغانه سیالۍ کې ترسره کوي. درې د فاروقي وایي د عصمت پر وړاندې عصمت الله عمرزی بیا هم دلته لږ سټم کې خراب بال وایډ بال ترسره کېږي. لږ سټم کې دغه توپ لږ څه بهر ترسره شو. گلین فیلپس او د ټیم سپورټ څخه چې یو لوبغاړی په همدغه وخت کې زر زر آوټ کېږي د بهر ځي له میدان څخه نو د افغانستان د بریا چانس نور هم ډېرېږي ځکه دواړه هغه بیټران دي هغه پلیران دي هغه لوبغاړي دي چې دوی د غټ شاټونو صلاحیت لري او کولی شي چې غټ شاټونه ولوبوي. نو دعاوې کوئ خپل لوبغاړو ته لایف هم در سره شیر کوئ ملګرو بیا هم توپ ترسره کېږي دلته په ډیپ بیکوټ پوینټ کې د منډې فرصت نشته. ګلبودین نایب خپله د توپ مخه وکوله نن ګلبودین نایب واقعا چې یو بهترین انینګز ترسره کړ. د نجیب زادران وروسته دویم لوبغاړی شو چې په میډل آرډر کې د توپوهنې تراز یو نیمه سلیزه په نړیوال جام کې د افغانستان لپاره جوړوي چې دا د دویم لوبغاړی کېږي چې د 50 پوره کوي یعنې د 50 څخه ډېرې منډې جوړوي. وړاندې له دې څخه نجیب زادرانو چې په 2020 کال کې د نیوزیلینډ پر وړاندې چې کومه توپوهنه هغه ترسره کړې وه که ستاسو یادېږي تقریبا فکر کوم یا که 3 منډې جوړې کړې وې له هغه نه وروسته د ګلبودین نایب دلته بریالی کېږي چې منډه جوړ کړل ته بیا هم د یوې منډې فرصت دا ځل بیا هم فول شاټ ته تللی و خو محمد نبي البته ابراهیم بیا دلته په لانګ آن کې توپ مخه وکوله خو ګورو فیلډینګ ډېر یو عجیبه فیلډینګ دراوړ شوی دی دوستانو ځکه محمد نبي په میدان کې دی او بیا هلته شارټ میډ وکټ خالي ده ابراهیم زدران په ډیپ میډ وکټ کې بونډرۍ کې قرار لري. وروستي 2 توپونه بعد عظمت الله عمرزي وګورو چې څه ډول ترسره کېږي 20 منډې دوی ترلاسه کړي دي. لا هم د عظمت الله عمرزي په بالینګ کې مصروفه دی. گلین فیلپس او ټیم سپورټ دا چې په 11 توپونه 13 منډې لري. فیلپس لا تر دې دمه کومه منډه نه جوړه کړې. فینالین او د ریچارډ روینډر هغه 2 مهمې وکټې په ټاپ آرډر کې اخیستل ډېر زیات مهم و چې افغان توپ اچوونکي مجیب الرحمن ترلاسه کړي. عصمت الله عمرزی دلته بیا هم خراب بال لیګ سم کې آوټ لپاره اپیل خو
امپایر کومه دلچسپي نه ښایي. دلته وایډ بال راځي، بیا هم لیګ سټمپ باندې دلته دغه توپ بهر لاړ. منډې پورته کېږي د نیوزیلینډ د لوبډلې 21 ته 21 منډې د نیوزیلینډ د لوبډلې پوره شوې. ګورو منتظر پاتې کېږو د عظمت عمرزي دغه دوه توپونو ته. فرېشر حالات دی د نیوزیلینډ په لوبډله باندې، بیا هم توپ ول کېږي، بال باندې ګزار د ډیپ سکویر لیګ باونډرۍ بهر او 4 منډې. نشته فیلډر ته وخت موقع چې دغه توپ رامنې کړي او بال سیده د ډیپ سکویر لیګ باونډرۍ بهر کېږي د 4 منډو لپاره. څه بهترینه خطرناکه شاټ دلته لوبغاړي ترسره کړ. د 4 منډو لپاره یې دلته دغه توپ د باونډري لاین څخه بهر کړی دی. شاته توپ خراب بال همدغسې انجام لري. دا باید له یاده ونه باسو چې په چینای باندې په 180 منډو هدف پوره کول چیس کول ډیره سخته خبره ده چې تا سره د نړۍ بهترینه ټاپ سپین توپ اچوونکي، خو تیز توپ اچوونکي باید دلته توپ اچونه ترسره نه کړي. دا ځل ښه بال دی، لین کې ترسره کېږي، منډې موقع نشته د ټیم سپر. البته د گلین فیلپس لپاره ابراهیم زدران په شارټ میډ وکټ کې توپ رامنې کړ، د منډې فرصت موقع یې ورنه کړله بیټرانو ته چې ترلاسه یې کړي. درې اورو په اختتام 25 دوه لوبغاړي دوی د لاسه ورکړي دي. ریکوایر رن ریټ 2.9.2 9 کرنټ رن ریټ 8.33 او ګورو د گلین فیلپس او ټیم سیپرډ د توپوهنې ته ادامه ورکوي. دواړه بیټران مصروف لري په توپوهنه کې. ګورو مجیب زدران راغلی دلته، بیا هم توپ لګول کېږي. خپله مجیب د توپ راګرځونې کوښښ کوي خو بال ځي د لانګان په طرف. هلته ابراهیم درویش رسولي د توپ مخه وګوله. 26 د نیوزیلینډ د لوبډلې منډې رسېږي. په 101 توپونو 150 نورې منډې په کار دي. فضل حق فاروقي یو اوور کې 12 منډې ورکړې، عظمت بیا 11 منډې. دواړو توپ اچوونکو تیز توپ اچوونکو 3 ډاټ توپونه ترسره کړي دي. نن نور احمد نشته، ضیا شریفي به بیا په بالینګ کې له ځان سره لرو. مجیب الرحمن د خپل دویم توپ ترسره کړي. دا ځل لیګ سټمپ کې دغه توپ په شارټ فاین لیګ کې سیده قتل شته. د منډې فرصت موقع نه ورکوي چې منډه جوړه کړي. بیا هم له دې نه پس د راشد خان ارمان به وګورو چې په کوم لوبغاړي باندې کوم توپ اچوونکي باندې اعتماد کوي تر څو توپ اچونه ترسره کړي. فیلپس بیا هم غټ شاټ کولو هڅه، خرابه توپ اچونه او دلته 4 منډې. شاته لیګ سټمپ ته توپ و، ده هم سویپ کړ د ډیفاین لیګ باونډرۍ په طرف باندې د 4 منډو لپاره. بهترینه شاټ د گلین فیلپس له اړخه ترسره کېږي. فیلپس ګورو چې د مجیب د دغه لیګ بریک توپ پر وړاندې 4 منډې ترلاسه کړې. فضل حق فاروقي هم هڅه وکړله چې توپ راوګرځوي خو بریالی نه شو. دلته بیا د 1 منډې موقع د لانګان کې وایډش لانګان کې درویش رسولي د توپ مخه وکوله. 21 منډې پورته شوې د نیوزیلینډ د لوبډلې. ډاټ توپونه ډېر زیات مهم دي. که وکټ نه راځي دلته باید چې بیټر ته وخت ورنه کړي چې منډه ترلاسه کړي. ډاټ بالز باید ترسره کړي. دلته بیا هم په شارټ فاین لیګ کې فیلډر شته. ضیا شریفي توپ یې فیلډ کړ، لیګ سټمپ باندې دغه توپ بیا هم پیډ کې ترسره شوی و. 90 توپونه 152 منډې. ټیم سیپرډ خطرناکه وکټ کیپر بیټر په سټرایک دی. بیا ځل بهترینه بال پرله پسې ډاټ توپونه اور پای ته رسېږي. 6 منډې په دغه اور کې راغللې. 4 اورو په اختتام 21 دوه لوبغاړي نیوزیلینډ د لاسه ورکړي دي. ټیم سیپرډ په 14 توپونو 19 اووه توپونو 9 منډې بیا گلین فیلپس جوړې کړي دي. د 183 منډو 82 منډو په تعقیب باندې شاکر احمد رحیمي صاحب وایي چې ډېر ښه تیز بالران باید ډېر ونه لوبېږي. نو عظمت، ضیا شریفي او فضل حق فاروقي که تیز بالران په ټیم کې ویم نه مشکل جوړوي او که زیات وي هم مشکل جوړوي. خو زموږ سپینران انشاءالله خپل کار به کوي ځکه افغانستان سپینران نوم لري په نړۍ کې. مجیب کنټرول 2 اتیا
ترې 9% ویریشن بیا 2% نه د مجیب د بالینګ کامیابي د بالینګ هغه سټایل دی کوم ډول سره چې د توپ اچونه کوي او بیټران هغه مطالعه کولی نه شي. فضل حق فاروقي راځي لومړی توپ دلته لنډ ځکه منډه کوشش ډایرکټ هیټ لپاره هڅه خو نه بدله کېږي دلته د میډاپ فیلډر ابراهیم زدران چې ډایرکټ هیټ په کولو سره وکټ ترلاسه کړي. نو د مجیب خبره مې کوله چې د مجیب یوازینۍ کامیابي چې دا هغه داره چې دی په یو اکشن باندې یو سټایل باندې هم لیګ بریک هم ګوګلي هم اپ سپین چې ټاپ سپین ورته وایي او هم کیرم بال ترسره کوي. د ده د کامیابۍ راز دغه دی چې 92% یعنې په سلو نه 92% نمرې د ده په بالینګ په سټایل هغه سکلز مهارتونو په لحاظ باندې چې دي هغه دلته ترلاسه کړي دي. بیا هم دفاعي انداز سره توپ لوبول کېږي د ټیم سپورټ لاړخه منډې لپاره نه ځي نو موړه چې منډه ترلاسه کړي. ډېره مننه کوله تاسو څخه دوستانو چې را سره مل یاستئ. لایف در سره شیر کوئ لایک مو هیر نه شي او خپل ملګري هم را دعوت کوي تر څو ځکه یوازینی پښتو چینل پښتو ژبه کې چې کمنټري کوي د کرکټ د لوبو لایف ګرافیک سره همدا یوازینی چینل تاسو په یوټیوب کې موندلی شئ. بل هیڅ چینل به نه چې تاسو هلته په پښتو ژبه کمنټري را سره واورئ. د افغانستان د کرکټ علاوه به تاسو ته د نړۍ کرکټ لوبې شریکېږي. قدمونه استعمال ډاونډ ډکراونډ دلته ګورو فیلډر ابراهیم زدران ناکام او بال ته بونډرۍ بهر 4 منټۍ شارټ ډیلیوري وه او ده هم فول کټ د ډیپ میډ وکټ په طرف باندې د 4 منډو لپاره د بونډرۍ لاین څخه بهر دغه توپ غورځوي. 18 منډې پورته کېږي د نیوزیلانډ د لوبډلې. خراب بالو ځکه په نوي توپ هېڅ نه ده پکار ته چې ته شارټ توپونو پسې لاړ شي. باید بیټر کمزوري معلومه کړي او هلته په لاین او لینس سره ورته توپ اچونه ترسره کړي. خو ښه خبره دا ده چې فینالین بیا هم افغانستان پر وړاندې نه ځلیږي. غټ شاټ بال په هوا کې دی لانګ آن فیلډر نشته او بال د بونډرۍ بهر 6 منډې. ټیم سپورټ څه کوي نوموړی دلته د افغان لوبډلې پر وړاندې څومره خطرناکه توپ وهنه ترسره کوي په دغه موقع کې او د 4 منډو لپاره یې دغه توپ د بونډرۍ لاین څخه 6 منډو لپاره په بخښنې سره بال د بونډرۍ لاین څخه بهر وغورځو. 8 متره په واټن سره دغه توپ د بونډرۍ څخه بهر نوموړی وغورځو. د هم فضل حق فاروقي اصل توپ لوبول کېږي د یوې منډې لپاره په ډیپ میډ وکټ کې دویم منډې لپاره فرصت موقع ګورو په چټکۍ سره رن آوټ چانس فرصت او دلته ډایرکټ هیټ او د رن آوټ لپاره اپیل شوی دی. ډایرکټ هیټ سره وکټ لګېدلې ده. امکان شته چې ټیم سپورټ وکټ د لاسه ورکړی وي. خپله یې کال و دویمې منډې لپاره خو امپایر بیا اشاره کوي چې نشته مشکل خو معلوم به شي چې لوبغاړی اوټ دی او که نه زما په اند سره چې مشکل ورته نشته ځکه دې کریس ته پر وخت سره ځان رسوي. بلکل بې له شکه خو بهترینه ترو د ابراهیم زدران لړ خطر سره شوی دلته ځکه ډایرکټ سټامپ هغه وکټ لګېږي نو ناټ آوټ دی بیټر. تقریبا په دغه اور کې 14 منډې راغلي 15 توپونو باندې وروستي توپ ته منتظر پاتې کېږو. ټیم سپورټ په 10 منډو باندې ولاړ دی 18 توپونو ته یې مخه کړي 9 توپونه 109 منډې. بیا هم فضل حق فاروقي فول ټاس بال د ازل میډاپ په طرف توپ لوبول کېږي. راشد خپله د توپ مخه وکوله نشته د منډې فرصت. ډاټ توپ راځي اروپای ته رسېږي 15 اوور په اختتام 44 لوبغاړي نیوزیلینډ د لاسه ورکړي دي. بلکل شاکر احمد رحیمي صاحب د تیز توپ اچوونکو نتیجه خو همدغسې ده خو یو ور سخته باید بله تېره کړو ځکه بیا دغه نه وروسته راشد نبي خپله به توپ اچونې لپاره دوی راځي او مطمئن یم انشاءالله چې د هغوی په راتګ سره به نتیجه ډېره زیات فرق کوي د افغان لوبډلې په ګټه به راځي. 44 منډې 15 اوورو کې 15 ډاټ توپونه 6 ځلې 1 منډه 1 ځل ډبل 9 څلوریزې 1 شپږیزه 2 اضافي منډې هم راغلي دي چې هغه دواړه وایډ بیا عظمت الله عمرزي ترسره کړي. نو ګورو لا چې د نیوزیلینډ لوبډلې دغه 2 بیټران ډېر خطرناکه دي ټیم سپورټ او گلین فلپس دواړه هغه خطرناکه سیري دي چې دوی کولی شي. نیوزیلینډ په 180 پلس ټارګېټ 2 سیالیو کې 3 ځلې بریالي شوي دي چې دوی 180 نه بره منډې چیس کړي او نیش میچونه یې بیا بایللي دي په نړیوال جام کې چې کوم
دوی لپاره یو سل اتیا منډې ټارګټ ایښودل شوی. بهترینه بال موجب لړ خطر سره کېږي، د منډې فرصت نشته. ما مخکې مې یادونه وکړله چې پیچینای باندې د یو سلو اتیا پورې چې بره ټارګټ اتیا نه ایښودل شوی هغې چس کول ډېر زیات سخت دی په نړیوال جامونو کې. لږ سټمپ باندې خراب بال او سزا یې ګوري. څلورو منډو لپاره بال د ډیپ فاین لیګ بونډرۍ بهر څلوریزه ترلاسه کوي. لوز بال په هیڅ صورت نه معاف کوي نیوزیلینډ بیټران، ځکه دوی همدغه یو بال ته په اور کې پراته دي چې په دغسې سخته وکټ باندې چې د بیټینګ سره پکې لږ څه مدد شته او ته بیا هم غلط بال کوې، نو انجام بیا حتمن دغه یي چې څلور منډې ستا پر وړاندې ترلاسه کړي. اته څلوېښتو منډې ورسېدې. لیګ سټمپ باندې دلته توپ پیچ کړ او د څلورو منډو لپاره بال د باونډري لاین څخه بهر ځي. بیا هم اصل توپ له بول کېږي ډیپ کور کې، فیلډر شته، د منډې فرصت نه ورکړي. سیده قتل دی چې ډیپ بیکورډ پوینټ کې البته دی قرار لري او د توپ مخه یې وکوله، اجازه یې ورنه کړه بیټر ته چې منډه ترلاسه کړي. 11 توپونو 14 منډې جوړې کړې دي ګلین فیلپس. بیا هم دفاعي انداز سره توپ اچونه، دلته توپ له بول کېږي همدغسې په لاین او لین سره توپ اچونه پکار ده. ما مخکې مې یادونه وکړله چې ته یو لوز بال ته چې ستا بیټر پروت وي او هغه د تا باندې غټ شاټ پسې بیا نه غواړي چې ځان په عذاب کړي، خپله ورته ته ډالۍ ورکوې، نو حتمن به دغسې کېږي. د اصل ګیپ کې شاټ ډیپ ایکسټرا کور ته و بال د بونډرۍ بهر څلور منډې. 50 منډې پوره شو د نیوزیلینډ د لوبډلې. 52 سره دوی منډې رسېږي. 15 اتیا توپونو باندې 111 منډې پکار دي. څه یو بهترینه شاټ و، لږ څه مخکې بیټ کې ترسره کړ، بهر د اپ سټمپ هم راتلو او د بیا ډېر ښه ولوبه. فول لین کې بال دغسې بیا سزا. اته منډې راغلي الریډي په دغه اوور کې، په 2.5 توپونو کې اورونو کې بیا 14 منډې. اصل شاټ سکویر لیګ کې توپ فیلډ کېږي. بهترینه بال 2 څلوریزې راغله خو اته منډې جوړې کړې. اوور پای ته رسېږي. 2.50 د شپږ اورو په اختتام 2 لوبغاړي د لاسه ورکړي دي. له دې نه وروسته به د محمد نبي او راشد خان ضیا شریف هم توپ اچونه کې له ځان سره لرو، ازمایل کېږي به. مجیب پرله پسې بیک ټو بیک وکټې ترلاسه کړې په خپل لومړي اوور کې. ریچارډ رابینډرا په 0 او همدا شان بیا ورسره په څنګ کې فینالین یې په یوه منډه له مخې پورته کړ، بهر د میدان یې ولېږدوه. ډرینکس بریک دی، ګورو چې له ډرینکس بریک وروسته دوی څه ډول راځي په توپ اچونه کې. تاسې هم ډېره ډېره مننه چې را سره مل یاستئ، زموږ ملتیا کوئ او دغه لایو کمنټري را سره اورئ. زه به هم ځان ته لږ څه چای برابر کړم تر څو تر اخره در سره مل اوسم په تبصرې او کمنټري کې، نو تاسې هم را سره پاتې شئ چېرته مه ځئ.
Glenn Phillips Guguru no they target in the front of the square Upton loves to the switch hit یعنی کله چې دی توپخونه کې ګورو نو کوښښ دی کوي چې اکثره وخت سایډ ته تغییر ورکړي د سپین توپ اچوونکو پر وړاندې یعنی د ریورس سویپ شاټونه ترسره کوي ستا په نظر وبی ګټو او که ګټو نو چانس مو څوم فیصد دی انشاءالله تمشته ګټو بی ازل راشد راځي لومړی توپ لګول کېږي روان دی د لانګ اپ په طرف د یوې منډې فرصت موقع افغانستان 15% چانس لري چې دغه سیالي وګټي لیګ بریک راشد خان دریم نمبر په نړیوال رینکینګ کې کنټرول 83 ویریشن 95% همغه سټایل خبره ده د افغان لوبغاړو توپ اچوونکو په لوبېدنه کې 15% چانس د افغانستان شته چې بریا ترلاسه کړي بیا هم سیده مخامخ وکټ ټو وکټ بالز د هم په لانګ آن کې لوبول کېږي هلته محمد نبی خپله توپ فیل کوي نیوزیلینډ 30% تر دوی د بریا چانس هغه فیصدي پورته کېږي همداشان که ګورو نو یو وکټ چې دلته بل راځي ډېر غټ تاثیر کولی شي بیا ځل فرنټ فوټ راتګ د گلین فیلپس له اړخه توپ لګول کېږي بیا لانګ آن په طرف د یوې منډې لپاره په ارامۍ سره ترلاسه کړه 55 سره دوی د منډو لړۍ رسېږي ډاټ توپونه ډېر زیات رول لري په سیالۍ کې بریا کې د افغانستان لپاره بیا هم ګورو چې راشد خان سټریټ مخامخ بیټ کې بال او بال ته بونډرې بهر شپږ منډې یو خطرناکه شاټ ترسره کوي نوموړی مخامخ سټریټ یې دغه توپ د شپږو منډو لپاره بهر کړ گلین فیلپس لږ څه غلطي چې بال رن کوي نو سزا یې ګوري او بل څه نه بونډري ده دا ځل بیا هم توپ ول کېږي دا لانګان البته وایډش لانګان ته څلور منډې خراب بال او بیا پرله پسې بیک ټو بیک څلور شپږیزه او پسې څلوریزه 14 منډې راغلي په 33 توپونو باندې 11 منډې پارټنرشپ ملګرتیا البته په 11 توپونو 50 منډې د دواړو بیټرانو پوره کېږي او دا ښه زیږېدن دی د افغانستان لپاره د راشد پر وړاندې دلته گلین فیلپس ګورو نو څومره خطرناکه لوبېږي بیا هم راشد خان نرمان ازل توپ باندې گزار کېږي ډیپ مډ وکټ ته او سیده قتل مس فیلډینګ دوه منډې البته یوه منډه ترلاسه کوي فرصت کیچ لپاره ډېر زیاتو خو خوشبخته په دې د گلین فیلپس چې دلته دغه کیچ یې نه ترلاسه کېږي ورپای ته ورسېد 14 منډې په دغه اور کې راغللې کارن رن ریټ 9.43 ریکوایرډ رن ریټ بیا 9 په هر اور کې دوی ته پکار دي 32 توپونو باندې 52 منډې پارټنرشپ ملګرتیا د دوانو بیټرانو پوره کېږي 21 توپونو 33 منډې ټیم سیپرډ 18 توپونه 13 منډې بیا گلین فیلپس ضیاء الرحمن شریفي راځي د توپ اچونې لپاره ضیاء وګورو چې څه ډول به توپ اچونه کوي دی رایټ ارم میډیم پاست ویریشن 80% ټریټ 60% کنټرول 15% وګورو ضیاء الرحمن د ډي بي وي دا په نړیوال جام کې لومړي ځل لپاره دی لوبېږي افغانستان لپاره د میډاپ او په سرکل کې بهترینه بال دغسې توپ اچونه پکار ده د یوې منډې فرصت سکویر لږ نه درویش رسولي راغی د توپ مخه یې وکوله 7 ته د نیوزیلینډ د لوبډلې منډې پوره کېږي ضیاء الرحمن شریفي تازه د نوین الحق پر ځای باندې په لوبډله کې اخیستل شوی دی افغانستان نو بریا لپاره باید په دغه سیالۍ کې تر ټولو مهمه دا ده چې یوازې بریا ترلاسه کړو دلته توپ لګول کېږي دویم منډې لپاره هڅه کوي ګورو په ډیپ مډ وکټ کې فیلډر ځان رارسوي شاټ مډ وکټ ته خو دواړه بیټران په چټکۍ سره 2 منډې ترلاسه کوي 9 منډې پورته شوې د دویمې وکټې پارټنرشپ څومره چټک او تیز او دلته نو بال څه کوي ضیاء شریفي
دا ښه زیرنده ده د نوموړي لپاره. په خیر ډېره زیاته بهر ده د کریز څخه. بلکل ډېره زیاته بهر. اویا منډې پوره شوې د نیوزیلینډ د لوبډلې څومره په اسانۍ سره. بس رحیمي صاحب کمزوري خو روانه ده خو مطمئن یم انشاءالله چې بیرته به ښه کمباک کوي او دغه سیالي به ګټو. ستاسې په دعاو باندې دعاوې کوئ. بیا هم یاد کړ لین سره توپ لوبول کېږي. شاټ کور کې رن آوټ لپاره دلته بیرته لوبغاړی راستنېږي. راشد خپله توپ فیل کړ. بهترینه بال دغسې توپ اچونه پکار ده. ضیا شریفي اوس نو ځای وموند. باید دلته توپ اچونه ترسره کړي. یعنې دوه اوره داسې پکار دي چې هغه کې بونډري را نه شي. نو د دوی باندې چې هغه کرنټ رن ریټ اوس د دوی 9 دی، 9 نیمې منډه دی، یعنې هغه بیا کنټرولېږي. په څلورو سیالیو کې 7 وکټ لري ضیا شریفي. ځلڅه یو بهترینه بال. امپایر بیا د وایټ کال پرېکړه کوي. څه کوي امپایر؟ دا خو ډېر ښه بال ځای کې توپ ترسره کړی، خو امپایر بیا د وایټ بال اشاره کوي. وایي چې توپ بهر د اپ سټمپ څخه دی. شپږ بیا توپونه 112 منډې. دوه توپونو 15 منډې راغلي. یو نو بال، ډبل، سنګل، ډاټ، بیا وایډ. لا هم ګورو ضیا شریفي په بولنګ کې مصروفه دی. په دې هیله چې وکټ ترلاسه کړي په دغه اوور کې. واو څه په زړه پورې توپ اچونه. د وکټو په سر باندې دغه توپ تېرېږي. خوشبخته دی ټیم سیپرډ. حیرانه پاتې چې څه وکړي د ضیا شریفي پر وړاندې په دغه موقع کې. پاپ ډوپلیسي او ټیم سیپرډ د بیټینګ هغه سټایل کو ګورو ډېر سره ورته دی. خو پاپ ډوپلیسي بیا چپه پښه چې ده د لږ څه وروسته ده. هماغومره چې د ټیم سیپرډ وروسته ده د پاپ ډوپلیسي بیا ډېره ده. دواړو د بیټینګ هغه سټایل ډېر سره ورته دی. ټیم سیپرډ بیا هم د ضیا شریفي پر وړاندې. دلته چې ډیپ ټرنمن کې فیلډر شته. فضل حق فاروقي یوه منډه جوړېږي په ارامۍ سره. 32 ته 31 منډې رسېږي د ګلین فیلپس او ټیم سیپرډ بیا 36 ته ورسېد. 15 توپونه مخه کړی. ګلین فیلپس مصروفه دی په توپ وهنه کې. دعا به کوي خپلو اتلانو ته، خپل لوبغاړو ته، تر څو دغه سیالۍ کې بریا ترلاسه کړي. نو بیا زموږ نړیوال جام دویم پړاو ته وتلو یا سوپر 10 ته زموږ وتل بیا اسانه کېږي انشاءالله. سوپر 8 کې به افغانستان لوبېږي د مختلفو لوبډلو سره. دا ځل توپ ډیپ کور ته روان دی. د یوې منډې فرصت موقع په ارامۍ سره یې ترلاسه کړه. ښه کمبیک، ښه راتګ د ضیا شریفي لړخه، که څه هم نو بال یې ترسره کړ. خو بهترینه خبره دا ده چې دغه اوور کې تر دې دمه بونډري نه ده راغلې. 7 منډې ترلاسه کړي دي. کرن ریټ 9.32 ته راښکته شو. ریکوایرډ بیا پورته کېږي 9.04 ته. په 140 توپونو باندې 9.50 منډې پارټنرشپ د درېیمې وکټ هغه ملګرتیا ترسره شوې ده. یو ځل بیا توپ لوبول کېږي. دلته لنډ ځکې منډې کوشش. ډیپ منډ وکټ ته توپ روان دی. دویم منډې لپاره هڅه. دواړه بیټران په چټکۍ سره ځان رسوي. 9 منډې بیا هم دوی ترلاسه کړې. بغیر له بونډرۍ 9 منډې راځي. اور پای ته رسېږي. 8 اوور په اختتام 15 دوه لوبغاړي د لاسه ورکړي دي. نو اوس که ګورو د نیوزیلینډ د لوبډلې بیټران واقعا هغه ریکوایرډ رن ریټ ته په کتو باندې دوی لوبېدنه ترسره کوي. هماغسې مخکې ځي. محمد نبي یا هم ګلبدین نایب نه یو توپ اچوونکی پکار دی چې وازمایل شي تر څو وشي کولی دلته په دغه سیالۍ کې یو څو ډاټ توپونو سره یو وکټ هم راشي. نو دا به ډېره ګټور ثابت شي د افغان لوبډلې لپاره. خو عظمت الله عمرزی راځي. په خپل لومړي اوور کې 11 منډې ورکړې نوموړي. دغه اوور کې به وګورو چې عظمت عمرزی څه ډول ثابتېږي. پاور پلی سرکل کې د قیمتي تمام شوي 11 منډې ورکړلې.
نه هم خپل بولینګ لپاره آمادګي نیسي. عظمت بولینګ کې مصروفه دی دلته. بهترینه بال دلته توپ له بول کېږي ډیپ کور ته فیلډر په ځای سره شته. د یوې منډې فرصت موقع په ارامۍ سره یې ترلاسه کړله. شپږ اویا منډې پوره کېږي د نیوزیلینډ لوبډلې. یو بیا توپونو باندې 107 منډې. ما مخکې یادونه وکړله چې 2 اورونه داسې په کار دي بغیر له بونډۍ ترسره شي. که شپږ منډې پکې راځي نو بهترینه توپ اچونه ده، ځکه 2 اوره دومره تاثیر کولی شي چې د نیوزیلینډ بیا په یو اور کې بیا دوی باید 18 پورې منډې به اخیستل بیا دوی ته په کار وي. خو 2 اورونه ډېر مهم دي چې باید شپږ منډې پکې راشي. دغسې لاین او لین سره توپ اچونه په کار ده. دا ځل ډیپ سکویر لیګ کې 1 منډه ترلاسه کوي. ټیم سیپرډ 9 منډې په 20 توپونو 33 باندې بیا ګلین فلیپس قلار لري. 21 توپونو ته مخه کړې ده. 63 منډو ته د دوی پارټنرشپ ملګرتیا رسېږي په روانه سیالۍ کې. بیا توپونه 106 منډې. د منډو د توپونو ترمنځ هغه ګیپ 30 منډو ته راښکته شوی دی. ازل کټ توپ ډیپ بیکورډ ترنمین باندې یو بال د ویټه پکې وروسته 4 منډې. نه ده په کار دغسې خرابه توپ اچونه. بهر دغه توپ ترسره کړ او د هم کټ د 4 منډو لپاره 81 منډې پورته کېږي د نیوزیلینډ د لوبډلې. ګلین فلیپس ده چې دغسې یو بهترین او خطرناکه شاټ ترسره کوي. څه کوي لوبغاړی، څه کوي فلیپس. 81 ته د دوی د منډو لړۍ ورسېدله. 98 او دلته ګورو یو بله بونډري، یو بله څلوریزه شاټ ډیلیوري او د فاین لیګ د پاسه 4 منډې. خراب بال دلته 85 ته د دوی منډو لړۍ ورسېدله. 98 منډې په 88 توپونو. ډېره بیکاره توپ اچونه. د افغان توپ اچوونکو لړخه عظمت، فضل حق فاروقي، راشد، یوازینی لوبغاړی مجیب او ضیا شریفي دي چې لږ څه تمام شوي دي. که ګورو عظمت په 1.4 اورو کې 11 اکانومۍ سره مخکې تللی دی. څه باندې 11 افغانستان 45% او نیوزیلینډ 55% چانس لري چې دغه سیالي وګټي. خو د دوی دواړو آوټ کېدل ډېر زیات ضرور دي په دغه وخت کې. که دې نه وروسته دوی 4 اوره نور هم پاتې کېږي نو د ویننګ هغه د ګټو چانس یې تر 80 پورې پورته کېدلی شي. ځکه په وروستي 6 اورو کې که موږ ګورو د دوی نږدې 6 اوره واقعا ډېر خطرناکه لوبېدلي دي. پرله پسې 2 وکټې راغلل. په دویم اوور کې بیا عظمت پر وړاندې 2 منډې ترلاسه کړلې. یعنې که 2 وکټې هم ورکړي دي ولې خپلې منډې نه دي دراودي. او کوشش یې دا کړی دی چې همدغسې خپله توپوهنه جاري وساتي. یو ځل بیا عظمت الله عمرزی سلو ور چینج اپیس دا ځل لپاره مسره توپ ولوبه 12 منډې په دغه اور کې راغللې. اروپای ته رسېږي 100 البته 80 د 9 اورو په اختتام د 6 توپونو باندې 9 منډو ته ضرورت لري. راشد خان ارمان باید د دې بل انډ راشي توپ اچونې ته. بیا ضیا شریفي بیرته د عظمت پر ځای باندې دغه انډ کې توپ اچونې ته راولي. ځکه راشد په تېر اوور کې د عظمت چې کوم انډ نه بال وکړ قیمتي تمام شو. نو اوس په کار ده چې هغه انډ نه چې ضیا شریفي بال وکړ دی باید راشي. شاید قیمتي د افغانستان لپاره ګټور ثابت شي. 44 توپونو باندې 3 منډې پارټنرشپ ملګرتیا دواړو بیټرانو ترسره کړې. یعنې که وګورو 14 منډو کې دوی 2 وکټې د لاسه ورکړلې او دلته بیا دغه 3 وکټې پارټنرشپ واقعا ډېر بهترینه ده د نیوزیلینډ لپاره. بلکل راشد خان ارمان راغی همغسې کوي څه چې په کار وه. د بالینګ اینډ هغه سایډ یې بدل کړ. ګلین ټیم سیپرډ 28 توپونو 40 منډې کړي دي. یوه شپږیزه 15 څلوریزې ترسره کړي دي. واقعا ډېره بهترینه لوبېدنه د نوموړي لړخه ترسره شوې ده په روانه سیالۍ کې. راشد خان ارمان اصل توپ لوبول کېږي آن سایډ په طرف د یوې منډې موقع په ارامه سره یې ترلاسه کړه چې د قتل د توپ مخه وکوله. 88 منډې پورته کېږي د نیوزیلینډ د لوبډلې. 15 توپونو باندې 15 منډو ته ضرورت لري. 8.9 رنز په هر اوور کې دوی ته په کار دي. 9.0 کرنټ رن ریټ سره
شاټ میډ وکټ ته هم فیلډر راځي دغسې اټیکینګ فیلډینګ پکار دی ځکه یوه منډه درول هم ډېر مهم دي. بولډ آوټ سیده توپ په وکټ او دلته راشد بیا د ګلین فیلپس وړاندې یو عجیب عکس العمل د غوسې ډک ځکه په تېره اوور کې په د پر وړاندې یوه شپږیزه او دوه څلوریزې ترسره کړې وي مهمه وکټ ترلاسه کړه له مخې پورته کړ دلته لوبغاړی څه بهترینه بال ترسره کوي راشد د اینډ د سایډ بدلول ډېر مهم و او دلته بیا د خپل اوور دویم توپ باندې وکټ ترلاسه کوي او بیا ورته وایي چې کامان هغه خپل سټایل کوي او دی بیا ډېر غوسه احساساتي کېږي په دغه ځای کې افغانان هم په میدان کې په جذبه او په شور سره راځي خاموشي د دوی ماتېږي د اووه څلوریزې ویې شپږیزې په مدت 42 منډه جوړه کړي 108 سټرایک ریټ سره نوموړی ولوبېد 25 توپونو ته یې مخه وکړله او د 4 منټو هغه خطرناکه هغه سختترینه پارټنرشپ دلته ماتېږي او له مخې پورته کوي نو وګورو چې افغانستان د 102 منډو څخه څه ډول دفاع ترسره کوي د دې نه وروسته نو مارک چاپمین راځي چاپمین دی د سکاټلند د لوبډلې لوبغاړی که ستاسو یادیږي او په هغه وخت کې دی د سکاټلند لوبډلې سره و بیا دی لاړ نیوزیلینډ ته اوس په نیوزیلینډ په لوبډلې سره لوبېږي راشد خان ارمان دلته بیا هم د یوې منډې موقع د چاپمین لاړ ښه توپ ولګول شو په ارامه سره یوه منډه ترلاسه کړه بهترینه بال راشد ډېر زیات غوسه و په تېره اوور کې د پر وړاندې یوه شپږیزه او دوه څلوریزې ترلاسه کړې وې ازل توپ لوبول کېږي سیده سټریټ لانګ په طرف محمد نبي خپله راځي د توپ مخه کوي د یوې منډې فرصت موقع او ترلاسه کړه راشد خان ارمان بیا هم د پنځم توپ لپاره مدګي نیسي ګورو وړاندې چاپمین توپ کټ کوي دلته د ډیپ کور په طرف باندې د یوې منډې موقع دوې منډې لپاره فرصت تر څو پورې چې درویش په ایکسترا کور کې بال فیلډ کوي د کور نه راغی دوه منډې دوی ترلاسه کړي 92 منډې پورته کېږي د نیوزیلینډ د لوبډلې بیا نوې منډې په 1 توپونو په کار دی وکټ اخیستل ضرور دي چاپمین که ګورو په ځان ډېر کار کړی دی د نیوزیلینډ لوبډلې سره دی که لوبېږي نو واقعا لوبېدنه یې د ډېره په زړه پورې دغه سټرایک ریټ ډېر ښه ساتي یا هم دفاعي انداز سره دا ځل راونډ وکټ راغی د منډې فرصت نشته اوور پای ته رسېږي 5 منډې په دغه اوور کې راغله بهترینه بال 92 لوبغاړي د لاسه ورکړي د 10 اورو په اختتام اوس نو کرن رن ریټ که ګورو د دوی 9.20 او ریکوایر رن ریټ بیا 9.10 یعنې دوی اوس هم ډېر مخکې دي تقریبا د افغانستان بالینګ ته په کتو من ډېر مخکې تللي دوی په روانه سیالۍ کې او دغسې توپ وهنه یې ترسره کړې ده دغسې لوبېدلي چې هېڅ فکر نه کېده مجیب 2 وکټې ترلاسه کړې او پریشر په دوی باندې راغی خو اما ټیم سیپرډ او ګلین فیلپس هغه حالت ډېر ښه کنټرول کړ څه چې ریکوایر رن ریټ و څه چې د دوی ته اړتیا او ضرورت و هغه یې ډېر په ښه شان سره مخته یوړل راشد خان ګورو چې ضیا شریفي او که بل کوم توپ اچوونکی ګلبودین نایب خو نه ضیا شریفي راځي لومړی توپ سلوور چینج اپیس څه بهترینه بال ټیم سیپرډ یې دلته کټ کوي د ډیپ بیکورډ پوینټ په طرف د یوې منډې موقع بهترینه بال ضیا شریفي دغسې توپ اچونه په کار ده چینج اپیس یې په کار دی حالت کنټرول ډېر زیات مهم دی چې ته باید په کوم حالت سره دغه د خپل بالینګ باندې کنټرول پیدا کوي او بیا کولی شي چې وکټ هم ترلاسه کوي د سپین بالینګ آپشن محمد نبي یو بل زموږ سره دا دی چې مارک چاپمین دلته راغلی دی چپلاسی بیټر دی او محمد نبي به دوی دپاره توپ اچونې ته راځي په دې هیله چې محمد نبي
توپ اچونې ته راشي او هغه وکټ یې ترلاسه کړي، ډاټ توپونه ترلاسه کړي او منډې هم ورنه کړي. ګورو ضیا شریفي توپ اچونه کې مصروفه، لانګان مخکې داخل په میډاپ کې دی، توپ لبول کېږي ډیپ مډ وکټ ته، فیلډر ته وخت موقع نشته او بال د بونډرۍ بهر 4 منډې. شاته بال نه دی پکار، لوز بال دغسې بیا لوبول کېږي د دوی لړخه، لوز بال دوی بیا دغسې لوبوي او 4 منډې ترلاسه کړې. 99 منډې پورته شوې د نیوزیلینډ د لوبډلې. سپورټ تشویق د راشد سره په بالینګ کې دا دی چې هغه 5 منډې ورکړلې، ته باید 5 نه ډېر نه 6-8 ورکړي، خو دلته په لومړني 2 توپونو 5 منډې راغلي. ضیا شریفي دا ځل بیا هم مخکې راته ډیپ ایکسټرا کور ته، ګورو د 2 منډې لپاره کوښښ عظمت عمرزی چې تر څو توپ ګربز ته رسوي، دواړه بیټران په چټکۍ سره 2 تیزې منډې ترلاسه کوي. په شروع کې 2 وکټې، الین بولډ آوټ شو، بیا پسې ریچارډ رویندرا په کیرم بال، له هغه نه وروسته راشد خان ټیم شیپرډ بولډ آوټ کړي سایډ اچ په صورت کې. همدغه 3 وکټې راغلي، تر دې دمه نو ضیا شریفي بیا هم مصروفه دی په خپل بالینګ کې، 9 منډې 7 منډې تر دې دمه ورکړي نوموړي. 9 منډې وکټ امکان شته چې د غوږ کې خدای وکړي وکټ راشي، قدمونه استعمال کوي، بیا هم د ډیپ ایکسټرا کور کې دلته سیده قتل څه بهترینه ډګر ساتنه، توپ مخه یې وکوله، یقینا چې 3 منډې وژغورلې. دغسې فیلډینګ پکار دی، دغسې ډګر ساتنه پکار ده، اټیکینګ فیلډینګ. 100 منډې پوره شوې د نیوزیلینډ د لوبډلې، 50 توپونو باندې 3 نورو منډو ته ضرورت لري دوی. ځل بیا ضیا شریفي د خپل اوور 5م توپ ترسره کوي، 8 منډې راغلي په دغه اوور کې تر دې دمه. یاډ کړلین په زړه پورې توپ اچونه، ډاټ توپ راځي، دغسې لاین او لین سره توپ اچونه پکار ده. دغلته د بیټر کمزوري په نښه کول پکار دي تر څو د هغوی لپاره د منډې فرصت موقع جوړه نه شي. بهترینه بال ترسره کړ دلته لوبغاړي ضیا شریفي، وروستي توپ ته منتظر پاتې کېږو. کرنټ رن ریټ 9.23 او ریکوایرډ رن ریټ بیا 9.05. بیا هم ټیم سیپرډ د وکټ اخیستل ډېر زیات مهم دي، ډېر زیات ضروري دي. سلو ورډ چینج افیس پول کېږي دغه توپ د میډ وکټ په طرف. ابراهیم ځدران د توپ مخه وکړله، 1 منډه ترلاسه کړه، اور پای ته رسېږي. بهترینه بال 9 منډې پکې راغللې، خو هغه بونډري کو نه وی راغلی، نو بیا ډېر زیات ګټور ثابت کېدلی شو. 3 توپونو 40 منډې ټیم سیفرډ او همداشان مارک چاپمین بیا په 6 توپونو 10 منډې جوړې کړې دي. د دواړو سټرایک ریټ ته وګورو، یو 540 سره 133.33 سټرایک ریټ، بل د 3 توپونه یې لوبولي، بیا 40 منډې جوړې کړې ټیم سیفرډ په 6 توپونو 10 منډې 40 سره دی بیا 116.5 سټرایک ریټ لري. راشد خان ارمان بیا هم ګورو چې توپ اچونې ته راغی، غواړي چې خپل 3 اور ترسره کړي او که څنګه. په کار ده چې د بل انډ نه د ضیا شریفي پر ځای باندې موجي بیا هم محمد نبي راولي توپ اچونې لپاره. دلته لومړی توپ او سټریټ مخامخ د بونډرۍ بهر 4 منډې. ټیم سیپرډ څه کوي دلته؟ 4 منډې ترلاسه کړې د خپلې لوبډلې په ګټه. 150 منډې پورته کېږي د نیوزیلینډ د لوبډلې. د نیوزیلینډ د لوبډلې راشد خان ارمان ډېر ښه شاټ، سیده دغه توپ واخیسته مخامخ د امپایر د پاسه د 4 منډو لپاره. راشد خان بیا هم ګورو په توپ اچونه کې 2م توپ لپاره، او دلته کیچ ډراپ، خپله یې کیچ ډراپ کړ، لاس یې ورته ډالۍ کړ، لاس ته ایزي کیچ و او خپله یې ډراپ کړ. ډېر زیات مایوسه دی، ډېر زیات خفه دی راشد د دغه کیچ په ډراپ کولو سره. اسانه کیچ، 2م چانس هم نوموړي سره، خو ونه رسېد توپ ته. ډېره هڅه وکړه، د بده مرغه په قسمت کې نه و دغه وکټ. 48 منډې لري ټیم سیپرډ، دا ځل
شاټ میډ وکټ کې فیلډر شته ګلبدین نایب منډې فرصت نه ورکوي چې ترلاسه یې کړي. ډېر خوش قسمته دی ټیم سیپر ځکه د راشد خان ارمان لاسو ته کیچ ورځي او ډراپ کیږي. کټ کټ توپ دلته د ډیپ بیکورډ پوینټ په طرف باندې یوې منډې لپاره په ارامه سره دلته یوې منډه ترلاسه کوي. 9 منډې پورته کیږي د ټیم سیپر. په لومړي توپ یې راشد خان ته څلوریزه ورکړې وه. ګورو راشد زړه نازړه لاس اچولی په شروع کې د بال رفتار هم دومره نه و خو ولې په دویم چانس کې هم ناکامه دریم کې هم ناکامه که څه هم ډېره هڅه کوي ډېر کوښښ کوي. خفګان د ده په څېره کې بیا لوری ښکاري. دا ځل بیا هم سټرایټ مخامخ په توپ لوبول شوی د فیلډر توپ ته رارسېږي. سیده قتل توپ یې راوګرځو. 2 منډې چټکۍ سره ترلاسه کړې دواړو بیټرانو. 108 منډې پوره کېږي د نیوزیلینډ د لوبډلې. 9 توپونو باندې 15 منډو ته ضرورت لري. یوه ورداسې ترسره نه شو چې د 15 نه پکې کمې منډې راغلي. یعنې یوه ور چې دومره 15 نه کمې منډې راځي ډېر تاثیر لري. بیا ځل توپ لوبول کېږي شاټ میډ وکټ کې ګلبدین نایب شته د منډې فرصت نه دی. اروپای ته رسېږي 12 اوور په اختتام 103 وکټې د لاسه ورکړي دي. 15 توپونو باندې 42 منډې بیا ګلین فلپس جوړې کړې وې چې راشد خان لخوا بولډ آوټ شو. 3 اوور کې راشد 26 منډې ورکوي 1 وکټ اخلي 8.7 اکانومۍ سره. 30 توپونو باندې 49 منډې بیا ټیم سیپورټ لري. مارک چاپمین بیا په 8 توپونو باندې 12 منډې جوړې کړي 150 سټرایک ریټ سره نوموړی لوبېدلی. ډېر خطرناکه لوبېږي. شاکر احمد رحیمي بیا وایي چې دا ولې نو فیلډینګ د بیټینګ لپاره دلته مدد پکې شته البته وکټ کې او دغسې منډې بیا راځي نو جوړېږي. که وګورو افغانستان تقریبا په وروستیو کې لږ څه د دوی زموږ بیټرانو لږې کمې منډې جوړې کړې. وروستني 15 اوورونو کې په کار وه چې افغانستان لږ څه منډې زیاتې ورکړې 195 نه بره 190 پورې 98 نه 200 پورې منډې جوړې شوی بیا ډېر ښه هدف به و. محمد نبي راځي توپ اچونې لپاره 93 مقام لري د ICC په رینکینګ کې 20 ورځې سیالیو کې د سپین توپ اچونکي په توګه. محمد نبي په وړاندې ټیم سیپر لږ سټمپ باندې دلته پیټ کې توپ د شاټ فاین لیک فضل حق فاروقي شته د منډې فرصت نه ورکوي. ډاټ بال راځي لږ سټمپ باندې دلته توپ ترسره کړ. نبي ګورو چې خدای دې وکړي د دی بریالی شي په وکټ اخیستو باندې او منډې هم کمې راشي په دغه اور کې. محمد نبي یو ځل بیا غټ شاټ لپاره هڅه توپ په هوا کې دی بال د بونډرۍ بهر او 6 منډې شاته دلته توپ او د هم د ډیپ بیکورډ سکویر لیګ د پاسه د 6 منډو لپاره ولوباوه او دلته نیمه سلیزه بشپړېږي د ټیم سیپر. 9 توپونو باندې 55 منډې پوره کوي نوموړی. یو بهترینه شاټ ترسره کړ نوموړی. فولې کړ دغه توپ د ډیپ بیکورډ سکویر لیګ باندې او د 6 منډو ښکار ګرځي دغه توپ د محمد نبي. 2 په مدد 140 سټرایک ریټ سره ټیم سیپورټ لوبېدلی تر دې دمه. بیا هم محمد نبي ازل غټ شاټ بال په هوا کې دی توپ د بونډرۍ بهر راوي یو بله شپږیزه بیک ټو بیک بونډري پرله پسې شپږیزې 120 ته منډې پورته شوې د نیوزیلینډ د لوبډلې 45 توپونه او 63 منډې. کار لږ څه سخت ښکاري د افغانستان لپاره. ټیم سیپورټ څه کوي نوموړی په دغه وخت کې که د ده وکټ راځي بیا هم بیرته سیالۍ ته داخلېدلی شو بیا هم کنټرول زموږ په لاس کې پاتې کېدلی شي خو مهمه دا ده چې وکټ دلته ترلاسه شي. موږ چینای ته خوشحاله او د چینای میدان ته چې سپین توپ اچوونکو سره پکې مدد دی خو داسې یو ګراونډ او میدان جوړ شوی دی چې فکر نه کوم چې سپین توپ اچوونکو سره پکې مدد واوسي. یوازینی توپ اچوونکی موجب و چې په شروع کې وکټ یې واخیستې ازل توپ لوبول کېږي ډریپ ایکسټرا کور ته او نشته فیلډر ته وخت موقع بال د بونډرۍ بهر او 4 منډې تیز دغه توپ ترسره کړل 103.7 کیلومتره په ساعت د بال رفتار
یو سلو څلېرویشته منډې پورته کېږي د نیوزیلینډ د لوبډلې غټ اوور په ربانه سیالۍ کې 14 منډې تر دې دمه په 4 توپونه راغلي دي. 31% اوس افغانستان د ګټې چانس، 9 نیوزیلینډ. بیا هم غټ شاټ د کیچ امکان او کیچ آوټ بالاخره له مخې پورته کړ. که څه هم 14 منډې راغللې خو دغه سیټ بیټر له مخې پورته کول پکار و، ځکه ده نو نیمه سلیزه جوړه کړې وه او د ده کنټرول بیا سخت و. اوس تمې شته چې بیرته افغانستان سیالۍ ته داخل شي او د بل اند نه باید چې مجیب راواچول شي یا هم خپله راشد راشي تر څو په دوی باندې پریشر وساتي، شروع کې د دوی پر وړاندې ډاټ توپونه راشي او کنټرول کې وساتل شي بیټر، نو ګټور ثابتېدلی شي. 3 شپږیزو 7 څلوریزو پر مټ 15 منډه جوړې کړې او عظمت الله عمرزي بیا په ډیپ بیکورډ سکویر لیګ کې دلته کیچ ترلاسه کړ. سیده د نوموړي لاسو ته دغه توپ ولوباو. خو داسې حالاتو کې باید افغان لوبغاړي د کنټرول د خپل ذهن باندې له لاسه ورنه کړي، ځکه ډېر زیات مهم حالت دی چې کنټرول کې باید ځان سره وساتي او وشي کولی چې د حالاتو په کنټرول کې مقابل ټیم پر وړاندې د خپل هغه ذهن استفادې سره درکړل شوی پلان ته باید ډېر ښه مالي کړي. ډرل میچل راځي، ارلونډر لوبغاړی دی، نو د بیټینګ ارلونډر دی، دی هم یو خطرناکه څېره ده. د 40 نمبر د آی سی سی په رینکینګ کې 88% انویشن، همدا شان کنټرول 1.15 یا بیا د نوموړي هغه پاور دی چې غټ شاټونه ترسره کوي پر وړاندې. محمد نبي توپ اچونه کوي، ګورو نبي دلته لومړی توپ فرنټ پوټ راغی، خپله ولوباو د شاټ میډ وکټ پر طرف باندې د منډې فرصت او دلته 2 چټکې منډې ترلاسه کړي. 18 منډې راغلې په دغه اوور کې، ډېر زیات قیمتي اوور پای ته رسېږي. 126 4 وکټې د لاسه ورکړي دي، 42 توپونو باندې 50 منډو ته ضرورت لري د نیوزیلینډ د لوبډله. مارک چاپمین بیا 12 منډې په 8 توپونو او جرل میچل په خپل لومړي توپ باندې ډبل منډې ترلاسه کړلې. ډېره مننه ملګرو چې را سره مل یاستئ، زموږ ملتیا کوو. له تاسو څخه هیله کوو چې لایف در سره لایک کوئ، که یوټیوب چینل مو نوي سبسکرایب کړی سبسکرایب یې کوئ او کمنټ کې هم را سره خپل نظریات شریکولی شئ. رحیمي صاحب بیا د وکټې مبارکي هم ورکړې ده، ډېره مننه رحیمي صاحب کور وده. نو هغه ملګرو ته یو ځانګړی سلام چې تازه له موږ سره کور ډرایب یوټیوب چینل سره یو ځای شو. راشد خان ارمان خپله راځي توپ اچونې لپاره، دلته بیا هم چاپمین توپ لوبوي د لانګا په طرف د یوې منډې لپاره. ښه فکر د راشد، ځکه د نبي په تېر اوور کې 18 منډې راغله، دغه زور ویستلام ډېر زیات مهم دي. نبي ډېر زیات ناخوښه دی د خپل بالینګ څخه، اوس هم دغه ناخوښۍ په څېر خپل سر ته شور ورکوي چې ولې مې دغه ځای کې توپ اچونه کوله. خو دا کیږي اکثره وخت، دا کرکټ دغسې هم راځي پیښیږي. نو ګورو بیا هم ډرل میچل پر وړاندې راشد خان ارمان ډیپ سکویر لیګ میډ وکټ او لانګ آن ازل ریوارډ سویپ او فضل حق فاروقي ناکام او بال د بونډرۍ بهر 4 منډې. شاټ تھرډ مین کې فضل حق فاروقي توپ ته لاس چې خو نه بدله کېږي او بال د بونډرۍ بهر 4 منډې ترلاسه کوي. 130 منډې پوره کېږي د نیوزیلینډ د لوبډلې. ډېر ښه یې واخیست دغه توپ او د شاټ تھرډ مین فیلډر په 1 مترۍ کې د نوموړي څخه دغه توپ بهر د بونډرۍ په طرف رسیږي. ډرل میچل 33% افغانستان او 20% بیا د نیوزیلینډ د ګټې فیصدي ده. ازل بیا هم شاټ میډ وکټ ته توپ لوبول کېږي، خپله راشد زی تر څو پورې چې فیلډر ابراهیم دلته توپ ترلاسه کوي. یوه منډه دواړه بیټران په چټکۍ جوړه کړله. 9 توپونه 51 منډې. مارک چاپمین راځي د توپ وهنې لپاره، چپلاس یې مارک. راشد خان 9.14 اکانومۍ سره 3.4 رونو کې دلته 33 منډې ورکړي دي. چاپمین هم د ډیپ میډ وکټ په طرف باندې توپ ولوباو. شاټ میډ وکټ نه بیا
ګلبدین نایب د توپ مخه وکوله. وروستي دوو توپونو ته منتظر پاتې کېږو. خدای دې وکړي چې په دې باندې د میچل په دې دوو توپونو کې وکټ راشي ډرل میچل، نو انشاءالله چې افغانستان به بیا هم داخلېږي سیالۍ ته. 38 توپونه 50 منډې. مخکې راځي فرانکفورټ، دلته توپ لګول کېږي دویمه منډې لپاره. کوښښ غږ دی دویمه منډې رن آوټ چانس پر ساعت ګورو دلته، خو بیټر ځان پر وخت سره رسوي. که څه هم ترو وشوه خو بیټر ځان پر وخت توپ ته رسولی دی. 9 منډې راغلي تر دې ته به په دغه اوور کې 2 منډې چټکۍ سره ترلاسه کړي داخل ته. سیده قتل و چې د توپ مخه یې راوګرځوله. چاپ مین دی چې د لرې څخه توپ ځان غورځوي کریز ته رسوي، او دا د دوی هغه هڅه او کوښښ دی چې په خپل ځان په خپل فټنس یې ډېر زیات کار کړی دی. ځکه په 100 مترۍ کې دی د لرې څخه ځان غورځوي، داخلېږي بیا کریز ته، او 2 منډې ترلاسه کړي دي. بیا هم د دویم منډې لپاره غاږ توپ لګول کېږي اسانه سره. دلته یو منډه ترلاسه کړله، بېرته ستنېږي ابراهیم ځدران چې کوم ځای کې ډګر ساتنه کوي، بیټر ته اجازه نه ورکوي چې دویمه منډه ترلاسه کړي. 30 توپونه 40 منډې. کار اسانه دی اوس د نیوزیلینډ لپاره په روانه سیالۍ کې، تر څو بریا ترلاسه کړي په دغه لوبه کې، دغه سیالۍ کې. نو لا هم وګورو چې افغانستان څه کولی شي چې دغه سیالۍ کې بیرته راوګرځي، داخل شي او بریا ترلاسه کړي. خو زما په اند سره چې کار ډېر زیات سخت دی. ډرینکس بریک دی، د اوبو دمه ده په میدان کې. ډېر زیات ښه ولوبېد ټیم سپرډ. 45 منډې جوړې کړې، 45 منډې جوړې کړې. همداشان ورسره په څنګ کې ګلین فیلپس هم 45. دواړو بهترینه پارټنرشپ جوړ کړ، 9 منډې جوړې کړې وې. اوس ګورو په 2 توپونو 12 منډې پارټنرشپ راغلی دی. یعنې د دوی هغه رننګ بټوین د وکټ ډېر زیات سرخوږی جوړ کړی افغانو بیټرانو ته. کوم ځای کې چې ضرورت یې دوی هلته توپ لوبونه کوي، هغه شاټ ورپسې ځي. یعنې غیر ضروري شاټونو پسې دوی نه دي تللي، او نه یې کوښښ هم کړی ده چې غیر ضروري شاټونه ترسره کړي. 30 توپونو باندې اوس 40 نورو منډو ته ضرورت لري د نیوزیلینډ لوبډله چې بریا ترلاسه کړي. شروع په یو ټورنمنټ کې په یو ایونټ کې په بریا سره ډېر زیات مثبت رول لري د لوبډلې په مورال، د دوی په لوبېدنه. 183 منډې هدف ټاکل شوی دی. وګورو چې د ډرینکس بریک وروسته د افغانستان د بالینګ حالات څه ډول لوبېږي. یعنې افغانستان د بالینګ دغه حالت، دغه کنټرول چې اوس مهال ګورو ډېر زیات خراب دی. په پاتې اورونو کې څه ډول کېږي. مجیب راځي په 3 اورو کې 14 منډې ورکړې دي، 2 وکټې لري. د ډېر وخت پس توپ اچونې ته انتخاب شو، پر وړاندې ډرل میچل او همداشان ورسره په څنګ کې بیا مارک چاپمن توپ وهنه ترسره کوي. ډرل میچل په سټرایک باندې اوس قرار لري د مجیب الرحمن پر وړاندې. د 15 اور لومړی توپ مجیب دلته ترسره کړ. لوبي کې شاټ فاین لیکن رن آوټ چانس، خو ډېر بیکاره فیلډینګ، ډېر بیکاره ډګر ساتنه. دومره توپ له ځان سره ایساروي په لنډ ځای کې، په لاس کې د فیلډر څخه منډه جوړوي. دا غټ مشکل دی د افغان توپ نیونکو، البته بخښنې سره. ځکه شاټ فاین لیګ کې فیلډر لاسو ته توپ رسېږي او دی د نان سټرایک نه بیټر 2 ګزه منډه وهي، دی ترو نشي کوی. خراب توپ بیا هم په لیګ سټمپ باندې، خو فیلډر هلته شته د 2 منډې فرصت. ضیا شریفي توپ فیلډ کړ، 1 منډه جوړېږي او 17 منډې لوړې شوې د دوی. مجیب د فینالین او همداشان د ریچارډ راویندرا وکټې وې چې ترلاسه کړې په نن سیالۍ کې. پرله پسې په لومړني 2 توپونو 1 منډه راغلې. ډرل میچل بیا هم فرانکفورټ راځي نوموړی توپ لوبوي د لانګ آن په طرف، د 1 منډې فرصت
ترلاسه کړه. یو 9.5 کیلومتره په ساعت د بال رفتار. دلته ګورو بیا هم مارک چاپمن فول ټاس او ډېره ښه سزا. شپږ منډې خپله یې دغه توپ ورته ډالۍ کړ او د شپږو منډو لپاره یې د باونډري لاین څخه بهر وغورځو. 145 ته منډې پورته کېږي د نیوزیلینډ د لوبډلې او ښکاري داسې چې دغه هدف په 18 اوور کې دوی ترلاسه کړي. خپله یې ډالۍ کړ ورته دغه توپ او د 92 متره په واټن سره یوه هسکه او اوږده شپږیزه. او دلته ګورو چې توپ د ریورس چیک او د 4 منډو لپاره د ډیفاین لیک باونډرۍ بهر او 4 منډې ډېر قیمتي تمامېږي په دغه موقع کې. څه بهترینه توپ وهنه ده د نیوزیلینډي بیټرانو له اړخه. 14 توپونه 25 منډې بیا مارک چاپمن ترلاسه کړي دي. نیوزیلینډ پر وړاندې په دغه مهمه سیالۍ کې 103 منډو افغان لوبغاړو هدف ټاکلی دی. کټ کېږي دغه توپ د ډیپ کاور په طرف. فیلډر هلته عظمت چې تر څو راسي دواړه بیټران د 2 منډو جوړولو سره بریالي کېږي. اور پای ته رسېږي. 15 منډې په دغه اور کې راغلې. 151 څلور لوبغاړي د لاسه ورکړي دي. 13 توپونه 32 منډې. اوس نو قصه ختمه شوه د افغانستان لپاره پر افغانه سیالۍ کې. ماښام ته د سکاټلینډ او د البته ایرلینډ او د سرلنکا لوبه ده. فکر کوم چې هغه سیالي به بیا نو په همدې یوټیوب چینل څخه را سره ننداره کوئ، را سره به اورئ د پښتو ژبې کمنټري. ډېره ډېره مننه له تاسو څخه چې را سره ملتیا کوئ. مل یاستئ را سره. د عظمت په لومړي توپ باندې یوه منډه ترلاسه کړله ډیرل میچل. مارک چاپمن راځي د سټرایک ته د توپ وهنې لپاره. 14 توپونو باندې 22 منډې جوړې کړي نوموړې. سایډ سکرین کې لږ څه مشکل ښکاري. دلته بیا د نو بال لپاره چیکینګ. فکر کوم چې نو بال واوسي. بله نو بال دی. 10 سانتي متره توپ لوړ دی د نو بال ایریا څخه. او امکان دی د دې دی چې نو بال ترسره کېږي. نو بال به فری هیډ دی. دلته د فری هیډ څخه به استفاده کوي. څه ډول لوبغاړی به هم معلوم شي. دوه اورونو کې 25 منډې ورکړي عظمت عمرزی. ډېر زیات قیمتي تمامېږي په افغانه سیالۍ کې د راونډر په حیث باندې. یو ځل بیا عظمت پر وړاندې چاپمن چینج اپ سلوور. فرصت موقع نشته چې منډه ترلاسه کړي. ډاټ توپ راځي. بهترینه بال د نازل ترسره کړ عظمت. خو د سیالۍ ګټه او بریا اوس که ګورو نو نیوزیلینډ لوبډلې سره ده. strong ریکارډ ورسز فول ډیلیوري. ټارګټ لانګ آن ویسټ ورسز سپین. ډرل میچل
رښتیا هم چې یو خطرناکه لوبغاړی دی، خطرناکه څیره ده. ګور اسبات د خپل لور دریم توپ قدمونه استعمال دلته ترسره کوي. لانګان ته توپ روان دی، د یوې ټپه کې وروسته محمد نبي ته رسېږي. یوه منډه بیا هم دوی دواړه په ارامۍ سره ترلاسه کوي. ګورو چې دلته توپ لوبول کېږي د شاټ میډ وکټ په طرف باندې. یوې منډې موقع فرصت او په ارامۍ سره ترلاسه کړ. 155 ته د نیوزیلینډ د منډو لړۍ رسېږي. مارک چاپمن په سټرایک باندې پر وړاندې ازما. دلته ګورو شاټ کاور کړي او د فیلډر لاسو ته کیچ آوټ. دغه وکټ به دومره تاثیر ونه لري د دوی په ادب چیس کولو باندې. وکټ راځي خو تاثیر یې دومره نشته. مارک چاپمن خپله وکټ د لاسه ورکړله په 18 توپونو 19 توپونو البته 28 منډې جوړې کړې. زما په سره چې هدف لږ څه 15 منډې کم راغلی، نو همداس تاثیر کېدلی شي چې یو سلو درې اتیا منډو هدف پوره کول د نیوزیلینډ لپاره لږ څه اسانه پاتې شي او نیوزیلینډ وشي کولی چې دغه هدف او ټارګېټ ته ځان ورسوي. نو بیا هم ګورو چې څه به پېښېږي. لا هم 26 توپونه 28 منډې په کار دي د نیوزیلینډ لپاره. نن نو د ګلبودین له اړخه نیمه سلیزه جوړه شوه. بیا هم بهترینه بال ډاوټ لپاره اپیل کېږي. بایر خاموشي څرګندوي چې ناټ آوټ دی لوبغاړی، نشته کوم مشکل ورته. خو بیا هم ګورو چې عظمت عمرزی څه کوي. وکټ ترلاسه کولو وروسته نوموړی دلته بیا د میچل سیټنر پر وړاندې ډېر ښه توپ اچونه ترسره کړې. لومړی توپ یې نو بال ترسره کړی په دغه اوور کې. 4 منډې تیار آلراډي راغلي تر اوسه. بیا هم بهترینه بال نږدې د وکټو دغه توپ تېرېږي، اور پای ته رسېږي. 14 اورونو په اختتام 155 پنځه لوبغاړي د لاسه ورکړي دي. 40 توپونو باندې 28 منډو ته ضرورت لري د نیوزیلینډ لوبډله په روانه سیاله کې تر څو بریا ترلاسه کړي. فضل حق فاروقي 2 اوره، عظمت 1 اوور او همداشان بیا 1 اور به بل ضیا شریفي او که محمد نبی یا هم 2 اوره ضیا شریفي 1 فضل حق یا 2 محمد نبی او 1 عظمت. خو دا غڅ پوښتنه ده چې په څو شیبو کې به ځواب کړی شي. هر څوک چې راځي په کار دا ده چې ډاټ توپونه ترسره کړي. لا هم فایټ باید پرې نږدې تر اخري وکټې باید افغان لوبغاړي فایټ وکړي. ضیا شریفي راځي، ښه انتخاب د توپ اچونې په برخه کې. 2 اورو کې 18 منډې ورکړي دي. ضیا کولی شي چې چاینج اپیز توپونه ترسره کړي. بالنګ کې مصروفه دی نوموړی. پر وړاندې ډیرل میچل یارډ کټ لاین سره توپ ترسره کېږي ډیپ میډ وکټ ته تر څو چې بال فیل کېږي او 2 منډې دواړه بیټران بیا په چټکۍ سره جوړوي. ډیرل میچل کو ګورو هیڅ د غلط شاټ هڅه یې نه ده کړې. یوه چوکۍ ترلاسه کړل څلوریزه د ریورس سویپ باندې. نور له هغه نه وروسته هېڅ بونډري نه یې ترسره کړې. په یوې بونډرۍ سره د 14 منډې په 10 توپونه جوړې کړې.
او ګورو بیا د نوموړي لوبېدنه په ګیپ کې امیز ډوني خاصیت لري. خالیګاه کې ګیپ کې توپونه لوبولي، ځان ته ګیپ پیدا کړی دی. اول ته بیا توپ لوبونه ترسره کړي نوموړي. 23 توپونو باندې 26 منډو ته ضرورت لري د نیوزیلینډ لوبډله. ډایل میچل په سټرایک دی. ضیا شریفي پر وړاندې توپ اچونه کوي. سلو ور چینج اپیس بال، بهترینه توپ اچونه. یوې منډې لپاره دلته توپ لوبول شوی دی. 158 منډې، 22 توپونه 25 منډو ته ضرورت لري نیوزیلینډ. 6.82 رنز په اوور. ګورو چې لا هم آمادګي نیسي. جنرال ټروټ ډېر زیات مایوسه ښکاري په روانه سیالۍ کې. 2.2 کې ضیا شریفي 21 منډې ورکړې دي. فیلډر شاټ تړمنځي بهر. ګورو بیا هم رل میچل بیرته بالر ستنېږي. آمده نه دی میچل سیټنر چې توپ لوبونه ترسره کړي. تارمین بهر ډیپ پوینټ بهر یارډ کړ لاین. بهترینه توپ اچونه شاټ کور کې د منډې فرصت موقع نشته چې ترلاسه کړي. څه یو بهترینه بال ترسره کړل دلته. ښه ځای کې توپ اچونه د نوموړي له اړخه ترسره کېږي. بیا هم میچل سیټنر 3 توپونو ته یې مخه کړې. تر دې دمه کومه منډه نه رالي. لانګ اپ داخل په مډاپ کې دی. لانګ آن بیا بهر. 21 توپونه 25 منډې. ضیا شریفي بیا هم یارډ کړ لاین سره. لنډ ځای کې منډې کوشش. مډاپ ته توپ رسېږي. محمد نبي ډایرکټ هیټ کولو کوښښ کوي. دلته اوور تھرو په صورت کې یو بله منډه جوړېږي. بیکاره بیک اپ ډګر ساتنه. نبي ترو کړه هلته بیا توپ نه ګربز او نه هم ابراهیم ترلاسه کړ. ګربز سره ګلبس په لاس کې دی. بیا هم توپ ترې وځي. دغه شی ډېر خراب دی. د بالر ملا ماتوي دلته دغسې لوبېدنه. اوور ترو په صورت کې یو رنز اضافي راغی. 160 منډې پوره شو د نیوزیلینډ د لوبډلې. د دې نه وروسته به جیمي نیشم راځي د توپ وهنې لپاره. ضیا شریفي بیا هم سلوبار او دلته د شاټ کاور فیلډر د پاسه توپ لوباوټ شوی دی. باونډرۍ ته رسېږي او 4 بنډې. محمد نبي ډېر هڅه کوي توپ راوګرځوي خو ناکامیږي او بال د 4 منډو لپاره له باونډرۍ څخه بهر ځي. 19 توپونه 19 منډې. ډېر زیات بهر دغه توپ ترسره کړ نوموړي. او د شاټ کور فیلډر د پاسه د 4 منډو لپاره توپ د باونډرۍ څخه بهر ځي. ډیپ ایکسترا کور ته دلته دغه توپ لوبول شوی به. 19 توپونه 19 منډې لري ځان سره نیوزیلینډ نه پوره موقع ده. دلته فول ټاس ټایمینګ پلیسمنټ ډېر غوره او 6 منډې. پنځلس منډې په دغه اور کې راځي. فول ټاس توپ او د 6 منډو لپاره یې بال د باونډرۍ لاین څخه بهر کړ. د پرپانه موقع کې ضیا شریفي څومره خراب تمامیږي. هغه اوور تھرو په صورت کې د بالر چې کوم حادثه کوښښ کېږي هغه باید دغسې د هغه مایند او ذهن خرابوي. تاسو ګورئ چې یوه منډه په دویم بدل شوله. دلته څلوریزه راغله پسې بهر یې توپ ترسره کړ. اکسرا کور ته څلوریزه بلې بیا فول ټاس وکړ. سیده په لانګ اپ باندې 6 وخوړه ضیا شریفي. د فیلډینګ سپورټ د یو بالر د یو توپ اچوونکي سره ډېر زیات مهم دی. یو 2 رن آوټ راشي، ډاټ توپونه راشي، بالر په ښه ځای کې ښه ایریا کې توپ اچونه ترسره کړي، دغسې ګټور تمامېدلی شي.
خو فینش د افغانستان ډیر زیات خراب او نن په توپوهنه کې او همداراز ګورو په توپ اچونه کې هیڅ یو توپ اچونکي داسې بغیر له مجیبه او د راشده چې مونږ وایو چې ولا ښه توپ اچونه یې کړې ده. عصمت راځي لومړی توپ یې شاټ مډ وکټ کې لوبول شوی دی. د یوې منډې فرصت موقع په ارامۍ سره دلته ترلاسه کوي. یو سل یو بیا ته منډې پورته شي 12 منډو ته ضرورت لري اوس نه په 17 توپونو باندې. ما مخکې ویلي وو چې که همدغسې ادامه لري دوی کولی شي چې په 18 اوور کې دغه سیالي ختمه کړي او د افغانستان څخه یې وګټي. ګوره بیا هم عظمت توپ لوبول کېږي د ډیپ بیک پورټ پوینټ په طرف باندې یو بال د بونډرۍ بهر 4 منډې ګیپ خالي ګاډ کې دغه توپ د 4 منډو لپاره د بونډرۍ لین څخه بهر کړ. 115 منډې پوره شوې د نیوزیلینډ د لوبډلې. عظمت دلته لنډ ځای کې منډې کوشش ډایرکټ هټ لپاره هڅه خو نه بدله کېږي. بیا هم یوه منډه ترلاسه کوي په نږدې ځای کې. منډې هم پورته کېږي 106 ته په دغه منډې اضافه کېدو سره نیوزیلینډ نو بس خپلې بریا ته نږدې دی. نو دوی اوس نو یوازې 8 منډې وروسته دي د 7 منډې البته د خپلې بریا څخه چې بریا ترلاسه کړي. ډرل میچل رن ریټ 10.06 یو ځل بیا ګورو چې غټ شاټ بال په هوا کې او دې سره بال د بونډرۍ بهر 6 منډې 82 منډې رسیږي. څه بهترینه لوبېدنه ده د نوموړي لړخه. یو سلو 82 منډې پوره شوې د نیوزیلینډ د لوبډلې. ګوره د شپږیزې وروسته عظمت نو په 3.4 اوورو کې 9 منډې ورکړي 1 وکټ یې اخیستی او دا به په راتلونکي سیالۍ کې وګورو چې څه ډول تمامېږي د افغانستان لپاره. عظمت د ساوت افریقا په وړاندې دا ځل نو پولټاس بال دی. بیا هم د نو بال لپاره دوی اشاره کړې ده چې نو بال چې کړی خو فکر کوم چې نو بال نه اوسي. نن کوم وګورو چینای باندې موږ ډېره زیاته تکیه کوله چې چینای کې چې کومه لوبه د افغانستان او نیوزیلینډ ترسره کېږي هغه به ډېره زیاته ګټورې د افغانستان لپاره او په هغه سیالۍ کې به افغانستان وکولی شي د سپین توپ اچوونکو پر وړاندې نیوزیلینډ پر وړاندې بریا ترلاسه کړي. خو هغه خبرې ټولې بالاخره غلطی ثابتېږي. مشکل نشته فیر ډلیوري نو بال نشته. نو چینای اوس د چینای نه د ممبئی ګراوند جوړ شوی دی. ممبئی کې موږ وکتل تېره ورځ دومره سخته لوبه وه. تېر ماښام د امریکا په څېر یو لوبډله د هند په خپل کوربتوب په خپل میدان کې داسې کلک رایې سر کړي وو ته به فکر کوو چې دوی به بریا ترلاسه کړي. دلته توپ لوبول کېږي لانګ ان ته او د نیوزیلینډ وشو کولی چې د 7 وکټو او 14 توپونو په توفیر افغانستان ته ماتې ورکړې. ما ویل چې په 18 اورو کې به دغه سیالي پای ته رسېږي او ختموي. بیا بلکل همغسې وشو. څه بهترینه لوبېدنه دوی ترسره کړل. 15 وکټو سربیره دوی 14 توپونه افغانستان ته ډالۍ کړل چې دغه ستاسې سرسایه او دغه له ځان سره اوس وساتئ.
ښه لوبېدنه وه د ټایم سیپرډ، همداشان د ګلین فیلپس، ورسره په څنګ کې مارک چپمن، دلته بیا ډرل میچل په 1425 منډې جوړې کړې. یعنې د دوی دوو بیټرانو د افغانستان څخه دغه سیالي ګټلې ده. داسې ولوبېدل چې څه د دوی ضرورت و، څه چې اړتیا وه، کوم چې ریکوایر رن ریټ و هغه یې جاري وساته، او سره د دې چې دوی وکټې د لاسه ورکولې، خو بیا هم دوی ډاټ توپونه نه راوستل او کوشش یې کوه چې خپل سنګل ډبل جاري وساتي او منډې ترلاسه کړي تر څو وشي کولی چې بریا همدغسې د دوی په نوم راشي. او نن واقعیت موږ ګورو چې دوی په خپل کار کې، په خپل لوبېدنه کې ډېر بریالي ثابت و. تر وروستیو پورې، تر اخره پورې دوی سیالي سیریس واخیسته، جدي ولوبېدل او بالاخره بریا د دوی په نامه کېږي. واقعا په زړه پورې توپ وهنه ترسره کړه. ټیم سیپرډ 65 منډې جوړې کړې، ګلین فیلپس، مارک چپمن 20 منډې جوړې کړې، ډرل میچل بیا 14 توپونه 25. یعنې د هر بیټر لوبېدنې ته وکتل شي، کوم چې د دوی ریکوایر رن ریټ دی یا هغه ریکوایر رن ریټ باندې دوی لوبېدنه وه، په هغه کې ډېر بریالي او کامیابه ثابت شوي وو. دا کرکټ دی، راځي پکې نورې سیالۍ د افغانستان شته او په دې هیله چې په هغه سیالۍ کې دوی بریا ترلاسه کړي او بریالي ثابت شي. یو بل مهم شی، مهم پوینټ چې غواړم یادونه ورته وکړم هغه دا چې د نیوزیلینډ د لوبډلې هېڅ یو لوبغاړی داسې نه دی راغلی چې هغې د سټرایک ریټ د 120 یا هم د 130 څخه کم واوسي. هر یو لوبغاړی په لوړ سټرایک ریټ سیپورټ 65 منډې جوړې کړلې، فیلن الین بیا یوازې 1 منډه، همداشان ورسره په څنګ ګلین فیلپس هم ډېر ښه لوبېدنه ترسره کړله. نو په ټوله کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د ماتې لامل یوازینی هغه څه کېدلی شي چې د دوی بالینګ دی. چندانې بالینګ یې ترسره نه کړ افغانستان، همدغه و چې سیالي وبایلله او ونه شي کولی چې دغه سیالۍ کې بریا ترلاسه کړي. نو ماښام ته به بیا هم ستاسې په خدمت کې یو، 6 بجې به ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږو. تر هغې ښه وخت ولرئ، الله ومل ښې شېبې د افغانستان راتلونکو سیالیو کې د بریاو په هیله باندې.